درې مهمې جملې ذکر کوو. دوه جملې زه وایم، یوه جمله تاسو خپله په کمنټ کې ووایي. موږ اکثر پښتو کې وایو ولې لا تر اوسه ویده یې، ولې لا هم ویده یې، مطلب تر اوسه پورې ولې ویده یې. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو warum schläfst du noch، warum schläfst du noch. او کله چې موږ وایو زه نشم پورته کېدلی، زه نشم پاڅېدلی، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich یا ich kann nicht aufstehen، ich kann nicht aufstehen. وایي زه نشم پورته کېدلی، شاید سړی ستړی وي یا مریض وي. که چېرته موږ وایو زه اوس هم ستړی یم، زه اوس هم ستړی یم یا زه لا هم ستړی یم، دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ. که غلطه وي زه به یې صحیح کړم چې نور دوستان هم زده کړي.